1400 فوټ لیفټ دی موږ په هوا کې روانو. بل د کویلې د خواري کخه مزدورانو ګاډیا سر دې د ویشتو دی زما لالی دې په درې ولګونه. قدرمنو خیبر ټاپ اخوروال لیز او درادم خیل کې دا شیبې ولاړې ما افسر افغان هر هغه ځای ته به ځان رسومه چرته چې زما د شانګلې بچی دی چرته چې زما د شانګلې د کولې مزدور دی. زه چې دا په کومه خاوره باندې ولاړ یم اخوروال هغه سیمه ده چې په درادم خیل کې د ټولو نه غټ ځای د کویلې د مزدورانو دا ګڼلی کېږي. د 10 نه زیات دلته لیزونه دي خواوشا د 2500 نه زیات دلته ماینز دي په هغې کې مزدوران بوخت دي کار کوي. د 10,000 نه زیات مزدوران د یو وینا تر مخه د دې ځای چې کوم منیجران دي هغه وایي چې 10,000 نه زیات مزدوران دلته کار کوي او په تیره دلته د مزدورۍ دپاره د ټولو نه زیات تعداد چې د کومې سیمې دی نو هغه لکه د نورو په شانې د شانګلې د مزدورانو دی. د دې ځای د مزدورانو سره مې خبرې اترې وشوې. موږ چې په دغه کوم ځای باندې ولاړو دې ته د راختو لار انتهایي مشکله ده انتهایي ګرانه ده. د دغې وضاحت به هم زه کول غواړم چې دلته یو لیفټ دیو جوړ کړی دی نو هغه لیفټ اله په پورته باندې راخیږي کله چې دلته کوله وځي یعنې کوله ځي او د هغې په زور باندې لیفټ راځي چې کله کوله نه وي نو بیا به په پیاده لارو باندې راځئ چې کومه ډېره زیاته ګرانه ده د مزدور ملا ماتئ. دا زما سویمه ویډیو ده چې زه بیا راځم مزدورانو له او د دیو آواز هر در ته هر ور ته رسومه. په دغه کې د امیر مقام خبره هم زه کومه د شوکت د فیصل زیب د ډاکټر عباد یا څومره چې سټیک هولډرز دي هغو ته مې وینا هم دا ده چې که تاسو د مزدور ریښتونی آواز پورته کوئ دلته به راځئ په دې ځای باندې به ودرېږئ. د مزدور د ټولو نه لویه ستونزه چې ده د هغه سیفټي مجرز دي. مزدور چې کم ماین ته هم کوزیږي دلته هیڅ قسمه سیفټي مجرز نشته دی ځکه چې دلته زیاتره مایننګ چې دی هغه الیګل دی. دویمه د مزدور د ټولو نه لویه ایشو چې ده نو دا د مزدورۍ ده. ټن خرڅېږي په 15,000 14,000 او دې مزدور ته پکې د انډیوالۍ نه پاکې 800 یا 200 یا 900 روپۍ پاتې کېږي. نو هم دغسې د مزدور دلته حق پامال کېږي. بیا د مزدور د ډیت ګرانټ خبره ده د جهیز ګرانټ خبره ده د ورکینګ فوکس سکولونو خبره ده د لیبر کالونۍ خبره ده. په دغه ټول عمل کې مزدور ته یو لوی مشکل راپېښ دی. که چېرته ډیت ګرانټ له دیو ځي نو په کاغذي کارروایي کې په سرکاري دفترو کې مزدور دومره مجبوره کړی شي چې مزدور بیا خپل هغه ډیت ګرانټ پرېږدي ځکه چې بیا په بیا تې کاغذونه غواړي بیا په بیا تې ریپورټس غواړي ډاکومنټس غواړي او دا مزدور عجز خو ناپوهه دی. یو طرف ته به چا پلار مړي چا رور به مړي او بل طرف ته به هغه په کاغذونو باندې دی وژني. مزدور ته اوس هم د 21مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې ډېر لوی مشکل ورپېښ دی. موږ مزدوري نه ختمول غواړو. موږ د دې سیمې د وروڼو سره هم مرسته کول غواړو. که د دې سیمې هر وګړی سړي سر دیو کور ته زما د مزدور د لاسه یوه غټه پیسه ځي نو ولې نه چې زما مزدور ته هم دغه پیسه راشي او که په رښتونې معنه کې د مزدور ته په مزدورۍ کې په ټن کې پرسنټیج میلاو شو یا د دې وي چې اوس د مزدور پرسنټیج چې دی نو داسې په پوینټ یو یا د پوینټ نه هم کم دی ځکه چې هغه حق درته میلاویږي نه. که چېرته مزدور ته صحیح پرسنټیج میلاو شو نو دا خبره زه ډېر په دعوې سره کومه چې زموږ د شانګلې د کولې مزدوران به غریبانان نه دا به بېوسه نه د دیو د ژوند ژرنده به هم چورلې زو به په دغه ګرانو لارو باندې بیا به ماین ته ورکوزېږو مزدورانو سره به خبرې کوو. راشد خان راشد را سره هم دی. راشد خان نه به په دې ماین کې یوه ټپه هم اورو. ما وی راشد خان را سره شانګلې ته ځي خپلو سیمو ته چې ډېره شانګلې د مزدور د حال هم وویني. ما سره اوسئ مخکې ځو. دا تاسو کتی شئ موږ اوس پیادل راخوشي وو ځکه چې کوله نه وي نو بیا د دیو لیفټ فنکشنل نه وي. د دې ترتیب دا دی د دې ځای منیجران وایي چې له پاسه نه کوله ځي نو د هغې په زور د لاندې نه مزدور راځي. خو اوس چونکې د جمعې ورځ وه او کوله نه وه له پاسه نه نو د لاندې نه موږ په دې ګرانه لاره باندې یوه داسې ملا ماتونکې چړۍ وه په هغې موږ دا دومره لښکری تاسو شاته کتی شئ دا موږ پیاده راوختو. دا یو بل داسې ټکنیکل قصه ده چې د دیو لیفټونه هغسې نه دي چې هغه په خپل زور کار کوي. د دیو لیفټ هم د کولې په زور باندې کار کوي. ترمنو دا شیبې اوس موږ راننوتو خیبر ټاپ چې کوم ماین دی هغې ته راننوتي وو په اخوروال لیز کې. راشد خان راشد را سره هم دی. شیر باچا را سره هم دی. نور ملګري را سره هم دی. راشد خانه زه خو چونکې ډېر راغلی یم د کولې د ماینز ته دلته د مزدورانو سره ناست یم ډېر ورکوز شوي وو لاندې تلي وو. ته نن رالې په ړومبي ځل دې دا تجربه وکړه د شانګلې شنه شنه غرونه
د شانګلې خلک د شانګلې ښکلاګانې هر څه خو دې لیدلې دي خو بیا د شانګلې خلک او دا مزدوري دا ستا تجربه څنګه ده دې ته په کم نظر ګورې؟ یاره کله چې دا دې ځای ته زه رالم نو زما خو زړه بالکل لکه دغه شو او زړه مې وښویده چې دې ځای ته کوزېدل او دلته مزدوري کول او دلته بیا د شانګلې د خیال کوه سر دې ونه لګي ښه نو دا ډېر زیاته ګرانه خبره ده دلته مزدوري کول دا خو مرګ سره خبرې دي نو که چېرته دلته دا مشران وغواړي نو دوی ته ډېر زیات دغه ورته میر چې کوم دی سیفټي میر نو دا ورته پکار ده چې دی له ورکي څومره چې کېدی شي او د دی مزدوري د دی چې دا کومه مزدوري ده په دې ټن کې یا ټن ورته وایي که څه ورته وایي او ټن ورته وایي راشده دا ټیکم دی ټیکم ښه دا مې وینه دا ټن په دې باندې راوځي درې دا تیرې څوکې وینې که نه نو پکار ده چې دی له لکه ښه مزدوري ورکړی شي د دی او دا بوری ده راشده دا تقریبا څه 15 بورې یو ټن دی چې څومره کار کوي د هغې په مطابق دی دی له مزدوري ورکړي زه به دا ووایم بس صحیح او حوصله دې برابر ده او سره یریږي نه حوصله مې برابر ده ګوره ما ته راځي ګډوډ ښکاري نه حوصله مې برابر ده خو دا شی دلته چې کوم دی نو ډېر زیات ټیټ دی دا به اوس دلته په سرونه ټیټول یا یاد دې وي راشده اوس موږ په سیدایي کې روانو لا ښه دا لا موږ کله هغه داسې لاندې چې ورټکل شي که نه هغې ته نه ګورو شیر باچا څه شو شیر باچا را مخکې شه شیر باچا دا راته ووایه چې دلته په عمومي توګه د مزدورانو چې کومې ستونزې راپېښې دي د مزدورانو دا یونین په دې کې ډېر خلک لګیا دي کار کوي اوسه پورې دې مسلو حل ولې نه راوځي آیا دا مزدوران په خپلو کې یو بل ته بدنیته دي مشر یې څوک نشته دی مسله څه ده نو اصل کې دلته مشران خو زموږ دي که نه هغه صرف د کاغذي کاروي پورې محدود ده خبره زموږ او دفتر پورې محدود ده په ګراوند منتې څه کار نشتی که د یونین کارکردګي وګورې که داسې نور کم چې څوک دغه هلې ځلې کوي او شیر باچا دا لرګی څه شي لا پروت دی دا ځوان دا ګټو یې دا لګوي ښه دا ګټوان دي دا داسې کټ کې به ولګوي ښه صحیح ده دا خبره ده نو موږ ته اوس دلته راپېښې مسلې چې زموږ مزدورانو ته هغه خو ټول ناولي د ریټ ته نن سبا 45 زره شپږ څلوېښت 40 ته ریټونه ورسېده مزدور ریټ چې نوم هغه دی مزدور په ټن کې ریټ زیات شوی نه دی او کویلې ټن کویلې ټن خود صحیح ده 1500 روپۍ ریټ دی صحیح ده هغه دی د کله چې ډومبي وخت کې دلته کولې کار شروع شو دی صحیح ده دویم چې کوم دی بیا چې کوم سکالرشپ دی یا ډیت ګرانټ دی یا جهیز ګرانټ دی دغه څیزونه هم نشته دومره ذلیله شي سړی چې وایي چې ما نه پسې 2000 واخله د جیب نه اوس ما معاف کړه یعنې هغه تاسو ته په اسانه نه ترلاسه کېږي ډېر زیات مشکلات دي پکې ډېر زیات مشکلات راشده دا کوله ده ښه کوم قانون چې جوړ شوی دی هغه صحیح قانون لکه د مزدور دپاره داسې څه شی نشته ډېر زیات سخت دی ډېر زیات صحیح ده دلته مې یو بل ځوان لید یو ماشوم هغه څه شو هلکه ته را دې خوا شه ته د کوم ځای زه شانګلې یم جی شانګله کې د کوم ځای پورن یم جی په چل لکه ډېر ماشوم نه راغلی بس کې سر جی بس مجبوری دی مور دې پسې نه خفه کېده ولې نه جی ټول خفه کېدل خو مجبوری دی چې ښه مزدوري وکړو نو د میاشتې 100 روپۍ را پیدا کړي یاره بس چې ډېر زیات حد مو کو جی 50 نه بره نه شو جی جی او دا ته ښه په ټایم باندې ملاویږي بس ټایم سره خو دومره نه خو بیا هم ملاوي منډیوالي چې ته وباسې نو پاک حساب په 50000 روپۍ او بس دونه پاتې کېږي څو وخت بعد کور ته ځې 2 میاشتې پس 2 میاشتې پس نو د شانګلې دا مشران دې څه تپوس مپوس نه کوي چې څنګه چل کم دی جی اوسه پورې خو چا کو جی زموږ پلار نیکونو بس دغه مزدوریانې چې د هغوی تپوس ونه کړو زموږ به څوک څه وکړي جی او سبق دې څه پورې ویل دی ما خو جی لسم کړی دی میټر او د لسم نه بعد بیا څه بل درک نه بس بیا خو نو جی بیا مجبوریانې شو جی بیا د مزدورۍ ته راووتو جی صحیح دا قدرمنو تاسو کته شی راشده دا ګوره ښه دې ته بلیک ګولډ وایي قدرمنو دا هغه دي که نه چې په دې باندې زما مزدور خپله خولت وایي او بیا د دې نه فایدې ټوله دنیا لې خو مزدور ته نه نور زمان څه شو نور زمان چېرته دی تیاره د نور زمانه را مخکې شه تا نه اینمه په دې تیاره کې ګورې نور زمانه داسې ده وایي چې اوس قافلې دی بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړو موږ به خپل کار کوو خپله خبره به کوو یو ځوانې جذبې دې تاندري تا سره مې یو مرکم شوې وه څه دې خیال لري مزدور مستقبل ته په کم نظر ګوري که تاسو غوندې تعلیم یافته ځوانان یو ویژن لري سوچ لري نو آیا مزدور دغه کار دغه زیار د قصه د ته د حق پوره میلاو شي چېرته یو وخت کې نو سر زموږ د شانګلې کم ځوانان چې دي چې هغوی جذبې ستاسو په شانتې تاسو اکثر زه وینم په مینونو کې د شانګلې د کویلې د مزدور هغه خپل مصروفیات او هر څه تاسو پرېښودي دي نن سبا هر سړی مهنګایي ده د حکومت حالات خراب دي هر سړی دا سوچ کوي چې ما پیسه وګټلی خو تاسو دا سوچ کوئ چې ما د خپل قام د کویلې د مزدور اواز راوچت کړی د هغوی یو اواز جوړ شوی د هغوی یو خبره وي هغه زما د ویډیو په ذریعه یا په بل څه ذریعه باندې شوې بار بار تاسو مینونو ته راځئ ستاسو ډېره زیاته مننه کوم بل رشید خان تاسو سره د ثوابۍ نه د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دلته راغلی دی زموږ د شانګلې د کویلې مزدور چې دی موږ ته څنګه چې منیجر صاحب وویل نو ډېرې زیاتې مسلې دي د ریټونو مسلې دي
د ډیټ ګرانټ مسلې دي د جهیز ګرانټ مسلې دي خو اوس چې موږ دا په کوم ځای کې یو دا موږ په سیدای کې خیبر ټاپ مین دی په دوستان کول ماین کمپنۍ کې تقریبا په 1000 فوټ کې موږ دن دیو د دې 1000 فوټ د ځمکې د دن د نظر شنګلې لیډرشپ ته دغه خبره کوم چې د شنګلې کم مزدور په دې مین کې مزدوري کوي دا امیر مقام را لګلې دي دا شوکت یوسف زیر را لګلې دي دا ډاکټر عباد را لګلې دي ځکه چې هغه په شنګلې کې د لسه فیسیلیټیز نری ورکړي کزمنګ د شنګلې په یو دغه ټوریزم باندې کار وکړي شي سر نو په شنګلې کې موږ دومره روپۍ ګټلې شو چې زمونږ کویلي مزدوري ته به ضرورت هم نه راځي او بل پک ډېر خلک دا هم وایي چې موږ د کویلي مزدوري ختمول غواړو زمونږ تقریبا د دې درې نه 3-4 کروڑ روپۍ نه چې بلکې زیات 10 کروڑ پورې به شنګلې ته ځي خو دا سیاست او دا چې کوم شورای د پاغي کې ختم شي زمونږ تاسو څوک نه کوي یعنی که مزدوري ختم شي دا 3-4 کروڑ روپۍ چې شنګلې ته نو دا شنګلې ته سیده به ختم شي یعنی مزدوري ختمول نه دي په کار خو دې سلار راويسته ختمول د سرم نه دي په کار دې سلار راوخل په کار دي او دا چې څوک ختمي هغه زمونږ د لیبر منسټر دی شوکت صاحب تاسو سره په مرکه کې ویلو چې دا مزدور ولې منتزي د کویلي مزدوري ولې کوي دا ختمول هغه غواړي او هغه دیم د لیبر منسټر نو هغه تم زدا وایم چې تاسو کوموټ غستری ابل نیم په ویډیو کې وي چې دوه کوموټ غستری دول کویلي مزدور ور کړی دي نو ډیرو مرګرو په ماته وی چې افسر افغان صاحب کدا نو مخلی دا امیر مقام صاحب اخلی یا د بل کس اخلی نو هغه جرنالیزم کړی دی هغه یو صحافي دی هغه دی واخلي خیر دی خو تا ولې غسته مې ولې زه به خپل حق تفوس نکوم دا خو نه دی چې صرف افسر افغان صاحب دا نو مخلی او یا هر باشعور وګړی به आवाज راپورته باشعور وګړی چې د ضلع شنګلې هغه خپل د کویلي د مزدور د خپل هر ستونزې د شنګلې ټوریزم شنګله دومره خولې دا چې په دې دنیا غا د جنت یو ټوکره ده اوس موږ دا ځوانان موږ شنګله نشولې دي یا وی رزلې دوه ورځې چې طرف شو په غم خاده کې یا په اختر کې او بیا راځو د قره کویلي تور غرونو لا صحیح ډیر رپورټ ډیر زیات مننه کوم نور زمان یوسف زئی قدرمنو د نور زمان یوسف زئی په خپل باندې ماشوم دی په دې لار باندې یو اته زید راشد سره لګید یو درې زید ما سره لګید او باسین سه وای دا به سره سر می چاته ټټ نشو عقل نه وزګار دی خو بس خوخ می دی دا سر دی ولګي دا سر دی وجړقېږي دا دی خوښ شي خو زما د مزدور आवाज دی تر اعلی چارواکو ورسي جی راشد یو څو خبره کومه وختي خو ما ډېر داسې په ډاډه زړه خبرې ونه کړې یریدې کنه زه به دا خبره وکړم چې څومره د دې مزدوران دي د شنګلې د خلک دي یاره د دې د زړه چې کوم دی دا د هتی عمر زړه دی په خدای چې دی خدای دا څومره چې دنه دا ځای دی دلته خو د سړي ساه بندېږي دی چې دا مزدوري کوي دا ځان نه خوله وباسي دا صرف د خپلو ښه مستقبل لپاره د خپلو بچو لپاره بیا د شنګلې چې کوم نمایندګان دي خدای پاکه زه لږ جذباتي شوم او خیر دی چې جذباتي کېږي له پاسه نه لږ ټوټک درکړي د شنګلې چې کوم نمایندګان سر ټیټ دي نو هغه له پکار دي چې د مزدورانو تپوسو کې د دې مزدورانو لپاره چې کوم سہولتونه هغه ورکول شي پکار دي چې هغه سہولتونه ورکي ځکه چې دا مزدوران سي د دې ځای نه پیسې وړي او د شنګلې په هغه ښکلا کې لګي د شنګلې په مستقبل کې لګي ډېره ښکلې خبره ده دغه مشرانو له پکار دي چې د دې لپاره کار وکړي د دې لپاره سیفټي میجرز پیدا کړي د دې لپاره خبره پورته کړي چې کوم خدای عاشره دا زه خو نور لا په لا ټیټیږي قدرمنو داسې ده چې حقیقت دا دی چې ملا مې ټیټه ده او سا مې هم رامات شوی د ملا دا تیر مې رامات نشي خو خدای دې پکې خیره اچوي چې ملا د انګومه جو سر مې لګي او دا ځای ټیک دی دا ځای ټیک دی راشده اوس ملا را دنګه که قدرمنو مونږه زما خیال دی چې ډېره زیاته فاصله مونږ په دې ټیټه ټیټه وواله راشد خبرې وکړې زمونږ شیر باچا خبرې وکړې زمونږ نور زمان یوسف زئی خبرې وکړې ټولو ملګرو خبرې وکړې زمونږ د ټولو متفقه توګه دغه یو خبره ده چې دا مزدور ډېر زیات بې حاله دی خدای پاک له به هم جواب ورکو چېرته قبر ته به هم ځو چېرته مرو به هم د هیڅ چا سره شر نه کوو جنگ نه کوو وهل نه کوو بدماشي نه کوو ټکول نه کوو خلکو ته خوله نه اچوو خو د حق خبره کوو ریښتونې خبره کوو ټیبل ټاک کوو ډیبیټ کوو څوک چېرته کوم ځای کې راسره کینی او د کولې د مزدورۍ په اړه باندې خبره کوي د سیفټي مجر په اړه باندې خبره کوي د لپاره د قانون سازۍ خبره کوي دا ډېرې واضحه خبرې دي راشده زمونږ سره په اکټ کې انډسټریل لیبر او ماین لیبر دپاره واضحه خبرې لیکلی شوي دي خو هغه ټولې انډسټریل لیبر زمونږ ډېر محترمین وروڼه دي هغو له ځي او ماین لیبر چې دی دا لا لیبر ډیکلیر شوی نه دی ځکه چې د لیبر ډیکلیر کېدو دپاره خپل شرایط دي او هغه شرایطو ته دا جزان لا نه دي پرېښودی شوي د دوی یو پراپر رجسټریشن پکار دی بیا د دوی چې څومره هم مراد دي هغه دوی له ورکول پکار دي د دوی د خولو په عوض باندې زمونږ په اعلی ماڼو کې خلک ناست دي زمونږ سیاستمدار ناست دي د دې ځای ځایي قامونه ناست دي یه خلکه
خدای پاک هم شته دی دغه سا ډېر عریضي دی دا به رانه اخیستی کېږي هم کم از کم که نور د چا وس نه رسي خپل اواز بدرګه کوي را سره دغه غږ ملګری کوي او د مزدور دپاره ریښتونی غږ جوړ شي د دې دپاره به ډیبیټ هم دغسې جاري وي بیا به راځو د اخوروال لیز نه او دغه زمونږ چې خیبر ټاپ کم ماین دی د دې د 1000 فوټه دنده دغه تورو تیرونه افسر افغان او راشد خان ته اجازت راکوي د لوی الله په امان